د قرآن په ترجمه باندې ګمراهان سوي پنځپیران ډېر د قرآن په ترجمه ګمراهان سي ظاهرا ترجمه د قرآن کې والاخذ بظواهر النصوص اصل من اصول الكفر تفسیر ساوي کې لیکلي دي علامه ساوي رحمه الله په ظاهر د قرآن باندې ګرد عمر اخذ کول د کفر په اصول کې یو اصل سړی په کافر کیږي او دا پر پنځپیرانو باندې د ټمبم واري دي ورته مناظره او پنځپیرانو سره نو بس چې دورس ولې خو بل شي نه وېزده بس قرآن پاک به راوخسي مخته به نیولې خو د ځانه ترجمه وي نور نه تفسیر و نه یو خبره و د دې ترجمه په تفسیرو کې نشته اکثر انکار دي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم وي دغه بیا عقل خلق به پیدا سي تاسو ته څه به درته وایي تاسو ته وایي علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه تاسو ته به وایي چې کوم څه چې مو په احادیثو کې پیدا کړل حلال و په قرآن کې مو پیدا کړل حلال و بس هغه حلال دي وما وجدتم فيه من حرام فحرموه كما قرآن کې یو شی پیدا کی حرام هغه حرام دي بس غیر څخه د دې نور د شانو څخه چی شو کی ځان وګوري سر بخلاص وکړم دي کې رد دي پر چا باندې پر خوارج باندې مولا علی قاری صاحب دلته وګوري دغه ځیلان دي ما دلته خپل په مرقات کې د خپل په مشکات کې د حشر نقل کړل مولا علی قاری رحمه الله په دې کې رد دي پر خوارج باندې ردا على ما ذهب اليه الخوارج واصحاب الظواهر فانهم تعلقوا بظواهر القرآن وتركوا السنه التي تضمنت بيان القرآن فتحيروا وضلوا التي تضمنت بيان القرآن فتحيروا وضلوا مولا علی قاری صاحب حدیث کې رد پر خوارج او پر اصحاب الظواهر باندې دي هغه ظاهر د قرآن په سیده چې قرآن په ظاهر کې څه راغلي دي خوارج دا وایي شه ځکه موږ هر وخت یې موږ پنځپیریان خوارج دي وهابیان خوارج دي د قرآن په ظاهر په سیدي که ظاهر د قرآن کې څه راغلي و نور نه دي د مجتهدینو اجتهاد ته ګوري نه د احادیثو د صحابه کرامو تفسیر ته ګوري بس په ظاهر د قرآن په سیدي ګرځي تعارض معارض ته نه ګوري والا خلک په کافران کوي دا خوارج کار دي دغه حدیث لاندې وګوري مولا علی قاری لیکلي خوارج دغه نظر دي سنت پریشی دي نو مولا علی قاری صاحب فتحیروا متحیر وی وضلوا گمراهان سبره د قرآن په ترجمه باندې گمراهان سی پنځپیران ډیر د قرآن په ترجمه گمراهان ظاهرا ترجمه د قرآن کې والاخذ بظواهر النصوص اصل من اصول الكفر تفسیر ساوي کې لیکلي دي علامه ساوي رحمه الله په ظاهر د قرآن باندې ګرد عمر اخذ کول د کفر په اصول کې یو اصل سړی په کافر کیږي او دا پر پنځپیرانو باندې د ټمبم واري دي ورته مناظره او پنځپیرانو سره نو بس چې دورس ولې خو بل شي نه وېزده بس قرآن پاک به راوخسي مخته به نیولې خو د ځانه ترجمه وي نور نه تفسیر و نه یو خبره و د دې ترجمه په تفسیرو کې نشته را دي چې یو پنځپیری پر میدان باندې حاضر سي د خوارج دي لس ځای اعتراضونه پر کوم د دې ترجمه کې د دې ترجمه دي ماته په قرآن کې ښکارا کی یو دانه دي ښکارا کی په لسو کې ودانه په تفاسیر کې ښکارا کی نشته د ځانه عوام خلک ورته ناستي بس ظاهر د قرآن دی ورته وایي ولج پر اړه خو باندې وزغل ولا خواته وزغل نو ما د تفسیر ساوي د ځای ورته وایي چې تفسیر ساوي کې لیکلي دي چې اخذ په ظواهر د نصوص باندې اصل من اصول الكفر دومره بده د خبره پر ولګیدل علامه ساوي رحمه الله تم په کافر باندې وویل ولاغم نعوذ بالله ما تلتاغ دي کافر او مشرک دي داسې بیا د بي خو د پنځپیرانو بنیاد دي ځین جوړ شوی دي ښه نو په ظاهر د نفس باندې اصل اشتاغو اخذ د اصل اصول الكفر دي ځکه په ظاهر د نس کې دا راغلي چې و وجدک ضالا فهدى وکړه ضال ظاهري ترجمه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تغضال ویلی سي که وې په کافر سولې حضرت داود علیه الصلاۃ و یعقوب علیه السلام په باب کې راځي تغضال لفظ راځي چې په یوسف علیه السلام پسې جړل که سړی ورتوي کافر دي انبیا دي ان الله على العرش استوى کسړی وی الله بلا کیف د استوا د ظاهری معنا کی لکه مجسمه چکی الله بلا کیف پر عرش باندې قرار نیولې دي ناس کی مولا قاری مرقات کې لیکلي په څلور مذهب کافر دي ید الله فوق ایدیهم کچری دغه بل یداه مبسوطتان کله ید دغه ظاهری ترجمه کی چې دغه ظاهر ترجمه ده چې لاس
ګوتې لري، نوکان لري، غوښې لري، د رګو څخه جوړ دي، اډونه لري، پلې لري او کتیږي. ید خو دغه ته وایي په اصطلاح کې. که دغه ظاهري ترجمه د ید د الله په باب کې یې څوک وکړي په 4 مذهبه کافر دي، په دې کې شک نشته چې ظاهري ترجمه وکړي په دې کافر کېږي. نو اخذ بظواهر النصوص اصل من اصول الكفر دي، او د پنځپیرانو بنیاد نو د علامه ساوي خبره پر ځای ده، خو د دې مرداري ښکاره کېږي ځکه دې هغه ته باره مشرک کافر وایي. راځي